یو دور یو دور چې په کم چم کې او په کومه محله کې به چا رشته کړې وه جینۍ به یې کړې وه په هغه غاړه باندې به ډېر په حیا تېرېده را تېرېده کرینه به راته ځان به ورته لږ دغه غوندې ښکارېده که نه دا د حیا دور و اوس دا دور دی چې دی به منټ په منټ هغې ته وایي چې دې وخت کې په ټول روان یم دې وخت کې پلان کې ملګری را سره دی او ورګه تاله دا سیم بدلومه او ورګه تاله دا نیټ پکې چومه او تا ته ایزیلوټ کومه او هغه به کله کوټې ته خیږي د خبرو دپاره هغه به کله غسلخانې ته ننوځي د خبرو دپاره کله به هغه برنډې ته دي اسلام کې دا خبرې نشته اسلام د غیرت دین دی اسلام د حیا دین دی اسلام د پښتو دین دی اسلام د ننګ دین دی اسلام د پت دین دی اسلام دا د دې خبرې د بیایاتوب او د بې غیرتوب اجازتونه نه ورکوي چې ته جینۍ په دې څیزونو باندې عادت کې دا چې تا عادت کړه اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت حیا چې دې لر کړه بیا چې څه کوې هغه کوه زنانو کې خو حیا ده د ښځې لپاره خو نه دا د حیا کار دی چې هغه تا ته داسې چې کله واده وکړې بیا خبرې کوه بیا ټلیفونونه کوه کله ستا کور ته راله بیا چې څه کوې او بیا دا خبره چې د هغې هغه خبرې کله ماته کوې چې دا خبرې مې ورسره وکړې او د غیرې کرتله ما ورته وایي چې نه بځې دا تا ته کومه لبه ده بایي هلته پلار شته هلته مور شته ته راشنغر واڼې باندې تا له یې تپوس وکړو نو دا په تا خرڅ وه دا ولې تا نه یې لکونه روپۍ پې واخېستې ویې تلله تا ته دا خبرې د پښتو د اسلام خبرې نه دي ولې دا ته دومره ننګیالې راغلې د هغې پلار غیرتي شته که نه مور شتې که نه ته د دې ځای نه داسې دغه ورکوې ګایډنس ورکوې دا چلې دا کارونه چې دیس کم کوي دا په اخلاص په بنیاد باندې نه دي دا د الله د رضا او د اسلام په بنیاد باندې نه دي اسلام خدا وی چې د حیا خیال وساته اسلام خدا وی چې د ننګ خیال وساته دا د بېننګۍ او د بې غیرتوب کارونه دي چې نننی نوجوان په دې باندې خوشحالي رده